که ښځینه د جنسي اړیکې وروسته دا 5 کارونه کوي نو د اړیکې څخه ډیره راضي ده. سلام ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. که ښځینه د جنسي اړیکې وروسته دا 5 کارونه کوي نو د اړیکې څخه ډیره راضي ده. د ټولو کسانو دا خوښیږي چې خلک یې وستایي، په ځانګړي ډول کله چې یو کار په سم ډول ترسره کوي. خو د خپلې میرمنې سره په تخت کې تاسې څه ډول یاست؟ په دې ساده نشي پوهېدلی، ځکه میرمن مو درڅخه د شکایت جرأت نه لري. خو خیر، په دې هکله درته موږ یو څو ګټورې لارې درښیو. لومړی، مخکې له کوروالې باید د خپلې میرمنې سره ښه اړیکه ولرئ. سمې خبرې او جرأت موجود وي. دلته اصل دا دی چې هغه میرمنې چې د خپل خاوند څخه راضي وي په دې هکله یو څه جرأت لري، خپلې غوښتنې که په خبرو نه وي په عمل کې وړاندې کوي. دویم، هغه نارینه چې ښځې په جنسي ژوند کې ورڅخه راضي وي په جنسي اړیکه تنوع لري. د مثال په ډول کله په یوه کوټه کې سره یو ځای کېږي، کله په بله، کله نیمې جامې وي او کله نه. دریم، د هغه کسانو چې خپلې میرمنې په خپل جنسي ژوند کې ورڅخه راضي وي د خپلو میرمنو په حرکاتو پوهیږي. په دې پوهیږي چې د جنسي اړیکې په پیل، وسط او پای کې یې میرمن څه کوي. دا څیزونه د اټکل کوي او همدا ډول د خپلې میرمنې خواهش پوره کولی شي. څلورم، هغه نارینه چې میرمنې په ګډ ژوند کې ورڅخه راضي وي تل مخکې د کوروالې د یو بل سره عشق او مینه کوي. په دې کې د راز خبره دا ده چې په دې وخت کې میرمن ډیره د کوروالې د شوق وړاندې مینه او محبت غواړي، وروسته بیا خپله میرمن نور د دخول خواهش کوي. پنځم، هغه ښځې چې د جنسي اړیکې په جریان کې د خپل خاوند څخه خوشحاله وي د جنسي اړیکې وروسته ژر خپل خاوند د ځان سره نیسي او د سینې سره یې سریښول غواړي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.